سلامونه، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. نو مونږ لایف ټریډ کوو، نو راځئ چې انالیسس وکړو. انالیسس ما وکړو ښه مارکیټ نوې های لګولې ښه په 4500 پورې، 4590 پورې. نو دلته چې دی بیا ما انالیسس وکړو، نن چې سبا یې راجیک شومه نو دغسې موو یې ورکړی. نو برز لیکویډیټیان ټولې ایستل شوي دي. دا چې دی زموږ ورځنی فیرالي کپ دی، دا چې دی 4 ساعته یو ساعته کې دا زموږ یو ساعته فیرالي کپ دی چې د لیکویډیټیانې دي. دی چې دی یو ساعته اورډر بلاک دی. دلته لاندې هم لیکویډیټیانې شته دي. او نو ځو 30 دقیقې ته. 30 دقیقې کې هلته فیرالي کپ هر څه شته دي. 15 دقیقې کې هم شته دي. نو بس ټولو ځایانو کې شته. فقط زما موو داسې په کار ده ښه داسې څه ورته وایي داسې دغسې چې انشاءالله که وکړي همدغسې ټریډر نو که ویې نه کړي نو ټول زه ګورم چې سیل دپاره کوم ټریډ لرو. مونږ سیل دپاره بیا ټریډ نه لرو. نو ګورو چې څه کوي د خیره سره. که لږ اول سر کې لاندې راکښته شي ښه بیا د هغې نه دلته 15 دقیقې دلته کلوز ورکوي. نو چې راشي دلته بېرته لاړ شي ماته بریک آوټ راکړي نو زه به هلته چې دی انشاءالله ټریډ اخلم. نو په تمه کېږو چې دا سیشن اوپن شي چې څه کوي د خیره. سیشن اوپن شو ګوره ښه دا چې دی زموږ 15 دقیقې فیرالي کپ دی. دی چې دی سنټرل ایریا سی ای دی. ښایسته موقع یې ورکړو. اوس دلته ورشم یو چک کوم موبایل کې. دلته اوس زموږ بیس هم شته دی. نو په تمه کېږو چې یو فیرالي کپ کې ټچ وکړي او بیا چې دی هلته بیس مات کړي لکه رزسټنس دی. او دا چې زموږ لیمټ شو دلته چې راشي مارکیټ شغه وهي موږ ته. ګوره ښه بای ته ټریډونه جوړ کړه. ګورې تور چې دا ایس ام ټي وګورم چې لري یا نه. دا کومه دی پخوا ایس ام ټي لري وله. نو زما په نظر دا خلک داسې ټرپ کوي. ګوره ښه دی اوس بای ته روان دی. دلته زیاتره خلک بای ته جوړ شو. بای وایستل هغوی چې اوس بره تیز دی. نو دا راځي دلته د فیرالي کپ کې ټچ کوي بیا داسې کوي داسې بیا ځي ځکه دا خلک ټرپ کوي. اوس د دې لیکویډیټیانې نه دي ایستلې. دا به کیدای شي راشي چانس یې لږ ډېر دی چې راشي لنډې لیکویډیټیانې یې واخلي. نو ګورو چې څه کوي. دلته 15 دقیقې فیرالي کپ هم شته دی بره. نو چې دا انورس کوو نو پوه شي چې مونږ بولی شي د خیره. لکه څرنګه مې چې ویلي چې دا کسان کېدای شي ټرپ کړي. دلته ټرپ شول زما په نظر لیکویډیټي ورته وایستل سټاپ لاس یې د بعضې خلکو وایستلې. نو که دلته راشي یا دلته ټچ وکړي نو د ډېرو سټاپ لاس یې به واخلي. نو کېدای شي بیا د دې نه مو ورکړي. نو په تمه شو چې څه کوي. زما په نظر دلته ټرپ شول لاندې چې لیکویډیټیانې وایستلې. ګورې سټاپ لاس یې د ډېرو خلکو وایستل. نو دغلته دلته چې دا فیرالي کپ نو 15 دقیقې ما دلته بره ټریډ ایستو خو دلته غم فیرالي کپ دی. دلته ګورې دا فیرالي کپ دی. نو دغلته ما ټریډ ایستو خو اوس څه وکړو تور چې سره هم بریک آوټ راکوي د خیره. زما زړه دی چې یو ټریډ پکې واخلم. ګورې مفته ایله پکې ساه پیدا شوله والله چې ایله پکې
سا پیدا شو. او چې فقط دلته اوس ټچ ورکړي نو که داسې موو وکړي داسې ډېر به ښه راشي. نو تمه کې چې څه کوي. زما زړه یې دغلته ټریډ والومه خو دی دومره تېز شاته را روان دی. ګورې څومره راولوېدو دا مه وهله. دا وګورئ. او دا ځکه دلیل یې دا دی چې لیکوریټیانې که دلته په تمه شم چې دلته راشي دلته لیکوریټیانې نورې بره نشته خو دلته شته دي لیکوریټیانې. ګورئ دلته هم شته دلته هم شته دي. نو څه ووایم پنځه دقیقې سره که یو ځل دلته کلوز شي نو کېدای شي زه ټریډ والم کېدای شي. بس همدغه ورته کلوز ورکړي ځکه 15 دقیقې هم همدلته دی تقریبا یو 15 دقیقې هم همدغلته دی. نو که هم دې همدلته کلوز ورکړو نو زه چې دی بای اخلم د خیر. نو دی چې دی ځورول ونه کړي دا ګوره 3 ثانیې دغلته ولاړو ټپ یې ور راغورځېدو دا به هم راغورځېږي ځورول کوي. ګورئ دغلته و په دې اخره ثانیو کې دغلته و یو ور راغځار کړ. بس مارکیټ ده نو څه به ورته وایي ځورول خو کوي. ګورې دغه ځای پورې بولې شو دا تاسو ته مې درښودو که نه دغه ځای پورې بولې شو این راغی دلته یې کلوز ورکړ. Carena coprecando i ټریډ نه نه دلته یې سیمټي مو ورکړو ښه دلته یې سیمټي ورکړو نو چې څه کوي مارکیټ لیکوریټي مو ایستل شوله راغی سیمټي مو ورکړو ښایسته مووي مو ورکړو. نو که بیا زړه نه کېږي لاندې دې راشي که زړه یې کېږي بره دې لاړ شي. دا چارټ والا که کوم کس و دی کنټرول او خواته مې ناست دا مې داسې ډبولی و چې ته په اخري ثانیو کې چې ته راځې لاندې هم اول نه راشه نو ځورول شته کې ډېر ښایسته مووي ورکړو. وګوره څومره ټیټ لاړو خالي ماته بریک اوټ دغسې کې راکړي ماشاءالله بسم الله دې شي پې چې اوس بېرته ځان ګوره یو څلوېښت ثانیې پاتې ګوره دې ته اوس دې څه بد کوي ګوره ماشاءالله موف ته ګوره څه ټیټ بریک اوټ یې ورکړو. دا ګوره چې 3 دقیقې هم بره کلوز ورکړي ښه 3 دقیقې اوی زه 3 دقیقې چې شد ځکه ناجي صاحب ګوره لاندې ګام که لاندې دقت د دې یو موو باندې زه پوهېږم د اخري ثانیې چې شي د دې کش بیا لاندې ټق گذار کړي ځان ګوره دغسې پورې لاندې دقت بیا هم ډېر ښایسته لاړو خو چې اوس دلته بره بریک اوټ ورکړي دلته کلوز شي چې داسې وکړي نو که داسې کوي نه ګوره اخري ثانیې شي ټق ځان راغوځار کړي ودې نه انشاءالله دا بیا بریک اوټ دی د خیره 3 2 دا چې دی زما د ټریډ ځای شو دا تور چې دی چارټ کې مې ګوره داسې کې راغی زما ټریډ سپریډ یې څومره غټ دی زما ټریډ ځای شو دا به مې سټاپ لاس وي دا به مې چې دی اوله ټي پي
دا هم چې دی دویمه ټیپي نو څه کوي د خیر مارکېټ وګورو چې دا څه شیان د پاک کوم چې مارکېټ څه کوي اصلا هم ټریډ چې دغسې کې ایستی و څه ووایو درغلي یې وکړه ورسره نو زه چې وګورو مارکېټ د خیره څه کوي دوه ځایونه ټریډ دي خیر زما دوه موبایلو کې یو کې ټي پي دلته ده چې نه پوهېږم دا بل موبایل سپریټ یې ډېر غټ و یو ټي پي دلته ده خو ما چې دی د دې کومه نه چې سکرین ریکارډ روان دی هماغه ویډیو مې راته ونیوله یو ټي پي چې ده دلته نو ګورو چې څه کوي زموږ اوله ټي پي ولګېده ماشاءالله زه به چې دی دا نیم پوزیشن خپل بند کړم نور ځو د بل پوزیشنه پورې نو زه چې دی دغه مې چې دی دلته دی بریک ایون کې دی سټاپ لاس نو که اوس سټاپ لاس هم ولګېږي زه په ګټه کې یم انشاءالله نو په تمه کېږو چې بله ټي پي څه کوي د خیره چې لګېږي یا نه اصلا زما ټي پي دغلته ده وروره نو په تمه کېږو چې د خیره څه کوي زما سټاپ لاس چې دغه لاندې دی دغه دلته نو ګورو چې څه کوي د خیر مارکېټ دا هم چې دی بریک ایون شو ما موبایل کې ګوتې والې بس هغه هم چې دی تاوان ته لاړ خیر دا پکې راځي نو زموږ ټریډ بریک ایون شو دلته فقط یو په یو ریسک ریوارډ چې دی موږ ګټه واخیسته بس خلاص نو انشاءالله ګوره به بل ټریډ کې د خیر